السلام علیکم ملګرو، هیلهمند یم چې روغ او جوړ او صحتمند به یاست. په تیرو دوه ویډیوګانو کې چې د یوټیوب په اړه وې، موږ په دې پوه شو چې څنګه د یوټیوب چینل جوړولی شو او همدارنګه په دې هم پوه شو چې څنګه د یوټیوب د چینل مهم تنظیمات ترسره کولی سو. که چیرې مو هغه ویډیو نه یې کتلې نو د دې ویډیو کتل به نیمګړي وي. نو لومړی لاړ شئ هغه ویډیو ګورئ او بیا دا ویډیو ګورئ. په دې ویډیو کې به موږ په دې پوه شو چې څنګه د یوټیوب چینل ته موږ ویډیو اپلوډولی سو. یو هغه ویډیو اپلوډول دی چې ته وایې یاره راځه د یوټیوب ویډیو د اپلوډول اسانه دی نو اپلوډ به یې کړم، په نیکسټ به کلیک کړم او ویډیو د اپلوډ بس دومره غټ کار به نه وي، خو نه داسې نه ده. په ویډیو کې مهم ټایټل دی، د هغې نه بعد ډسکرپشن دی او د هغې نه بعد چې ډېر مهم دی هغه د ویډیو اینډ سکرین ورته وایي او همدارنګه په ویډیو کې کارډونه چې کوم یو دي دا دي. دغه ټول شیان که په ویډیو کې کور نه کړې نو ستا ویډیو به څه شي نیمګړي. ښه نو لومړی موږ ځو د موبایل سکرین ته او هغه کارونه چې موږ یې کوو هغه په موبایل کې هم موږ تاسو دپاره وکړو. ګورې د موبایل کنټرول لږ سخت دی ځکه چې موبایل سکرین د کمپیوټر په شان اړول کنټرول به لږ سخت وي، د هغې منظمول به لږ سخت وي، خو کار یې د عادي موبایل نه ډېر بهتره دی. یقین وکړئ چې هغه کار تاسو چې په دې طریقه کوی سئ هغه به په عادي موبایل کې تاسو ونه سئ کولی، ځکه چې په عادي موبایل کې زیاتې ځانګړتیاوې نه وي او تاسو نشئ کولی چې هغه زیاتې ځانګړتیاوې په عادي موبایل کې ترسره کوئ. نو راځئ چې لاړ شو لومړی د موبایل سکرین ته او بیا به د هغې نه بعد لاړ شو د کمپیوټر سکرین ته. مننه کوم. خپل موبایل کې ګوګل کروم را خلاص کړئ. کله چې مو ګوګل کروم را خلاص کړ نو په دې څنډه کې چې کوم یو دغه درې ټکي آپشن ده په دې به کلیک کړئ. په دې چې مو کلیک کړ نو دا به تاسو داسې منیو ته راولي. په دې منیو کې به موږ چېرته ځو دغه ډیسکټاپ سایټ ته به راځو. ډیسکټاپ سایټ چې کوم یو ده په دې کې دغه علامه نه ده چک، په دې ځای کې به موږ چک کوو، دغه علامه به چک کوو. چې کله مو چک کړه بیا به زموږ موبایل چې کوم یو ده هغه د کمپیوټر په شکل واوړي او هغه کار چې موږ په کمپیوټر کې کوی شو هغه په موبایل کې هم وشو کولی. ښه دا دی موږ د کمپیوټر سکرین ته راغلو چې دا زموږ چینل دی او د دې ځای څخه به موږ یو ویډیو اپلوډوو. د ویډیو اپلوډولو لپاره باید موږ په دغه آیکن باندې کلیک کړو. کله چې مو په دې آیکن کلیک کړل دلته به تاسو ته دوه آپشن راسي، یو گو لایو چې د ځای نه موږ په لایو طور باندې ویډیو خپرولی سو، مطلب لایو راتلی سو، او بل چې د اپلوډ ویډیو. نو موږ په چش باندې کلیک کړو؟ په اپلوډ ویډیو باندې کلیک کړو. او بیا د دې ځای نه به تاسو څه شی کوئ؟ سلیکټ فایل دا به انتخابوئ او کله چې مو دا انتخاب کړه نو د ځای څخه به تاسو څه انتخابوئ؟ یو ویډیو انتخابوئ چې ستاسو په کمپیوټر کې موجود وي او د هغه ځای څخه به تاسو یو ویډیو انتخاب کړئ. دا د ویډیو ما انتخاب کړه. کله چې ویډیو انتخاب کړئ نو داسې یو انټرفیس په مخ ته راسي او کله چې ویډیو مخ ته راشي نو د ځای نه به تاسو ګورئ دلته د دې هغه د اپلوډ کېدو هغه فیصدي به روانه وي. نو ګورئ دې ځای کې چې کوم مهم دی د ویډیو ټایټل دی، ځکه چې د ویډیو ټایټل باید داسې ټایټل وي چې هغه زموږ د ویډیو ویاند واوسیږي. مطلب یو څوک چې ستاسو ویډیو سرچ کوي په یوټیوب کې نو باید د دې ټایټل سره سمون وخوري، هسې نه چې ویډیو د یو شي په اړه باندې او تاسو د بل شي په اړه ټایټل ورکړئ. نو زه ټایټل ورکوم دا ویډیو چې کوم یو ده نو داسې یو څلوریزه داسې د څلوریزې په اړه باندې یو ټایټل ورکوم. ټایټل مې ورکړه، د ځای نه ګوره بعد چې کوم یو راځي هغه د ډسکرپشن برخه ده. په دې ځای کې باید تاسو ډېر دقیق اوسئ. ستاسو ویډیو د چیش په اړه باندې ده تاسو باید هغه ټول شی دلته ورکړئ، ځکه چې که چېرته مو ویډیو د یو شي په اړه باندې او تاسو په ډسکرپشن کې بل شی ورکړئ نو هغه به بې معنا راسي. نو تاسو باید ویډیو او ډسکرپشن سره یو شی. نو زه د ویډیو د ډسکرپشن کې د ویډیو په اړه باندې معلومات ورکوم. ما ډسکرپشن ورته ورکړ. نو ډسکرپشن باید
داسې چې ستاسو ویډیو پوره کور کړي، نو د کې تاسو د خپل فیسبوک لینک، د انسټاګرام لینک، د بلې ویډیو لینک، د هر څه شی اچولی سئ دلته. ښه د هغه نه بعد راځي تمنیل. ګوره دا ډېره مهمه برخه ده. تمنیل په هغه وخت کې تاسو ورکولی سئ کله چې ستاسو چینل وریفای. که چېرې مو چینل نه وي وریفای نو تاسو د ځنه تمنیل عکس نسئ انتخابولی. بای ډیفالټ په خپله څه شی کوي ویډیو ستاسو تمنیل انتخابوي. تمنیل هغه برخه ده چې کله ستاسو ویډیو څوک ګوري نو په هغه سر کې چې کوم عکس لګېدلی د ویډیو په اړه باندې هغه په دغه ځای کې تاسو ورکولی شئ. عکس باید تاسو په یو عکس جوړونکي سافټویر کې لکه فوټوشاپ یا یو بل سافټویر کې تاسو جوړ کړی بیا دلته راوړئ. نو زه دلته یو عکس انتخابوم، ولې عکس ما سره نشته. عکس چې کله تاسو انتخابوئ نو تاسو په چشم باندې کلیک کړئ، په اپلوډ تمنیل باندې کلیک کړئ. په دې چې مو کله کلیک کړئ تاسو خپل کمپیوټر ته بیایي، نو هغه عکس باید تاسو د ځان انتخاب کړئ کوم یو چې تاسو جوړ کړئ. نو ما د دپاره خاص عکس نه جوړ کړی، نو زه چې کوم د ځای نه دغه یو عکس انتخابوم. نو زما په ویډیو کې په سر کې به دا عکس لګېدلی. او کته راځم په پلیلیسټ کې. پلیلیسټ چې شته وایي ستاسو ویډیوګانې به یې 4-5 ځانې مسلسل به د یو شي په اړه باندې تاسو باید د دپاره چې جوړ کړئ پلیلیسټ جوړ کړئ. نو دا ویډیو یوه ځانګړې زه پلیلیسټ نور انتخابوم. او د ځای نه راځي آیا ستاسو دا ویډیو د ماشومانو دپاره هم ده؟ نو زه د ځای باندې کلیک کوم نو this is not for kids. او بل راځي ایج ریسټرکشن، د عمر محدودیت. مطلب ستاسو ویډیو د 18 کلو عمر نه کم خلک هم کتلی شي، نو تاسو د ځای نه خپله هغه په دې باندې تاسو کلیک کولی شئ. که چېرته کتلی شي نو په نو باندې کلیک کړئ او بیا به راشئ مور آپشن ته. په مور آپشن کې د ځان راځي پیډ پروموشن. مطلب ستاسو ویډیو چې کوم یو په یوټیوب کې څوک ګوري نو هغه به په روپیو باندې کتل کېږي. د دې سره زموږ کار نشته، دا به تاسو نه کلیک کوئ، دې سره تاسو کار نشته. او بل تاسو به چې کوئ دلته به مهم ټیګز دي. ټیګز به تاسو داسې یو ټیګز انتخابوئ چې یو څوک ستاسو ویډیو سرچ کوي نو باید د ځای نه تاسو مختلف عنوانونه خپل ویډیو ته ورکړي. اوس زما ویډیو چې کوم یو ده د صلح په اړه باندې داسې یو کوچنۍ غوندې څلوریزه ده. نو زه چې کوم دې باره کې یو خو چې کوم یو ټیګ ورکړم هغه صلح ده. دا 3 ټیګونه ما ورکړه. د هغې نه بعد راځو کته د ویډیو ژبه چې ده دا تاسو دا خپله په ډیفالټ کې پرېږدئ، مطلب په خپل عادي حالت کې به پرېږدئ. او د ځای نه به تاسو چې انتخابوئ دغه دوهم اپشن به انتخابوئ. د هغې نه کته بیا راځي د ریکارډینګ ډیټ، په کوم تاریخ باندې ستاسو دا ویډیو یوټیوب ته ورکوئ نو هغه به تاسو د ځان انتخاب کړئ. او بل راځي د ویډیو لوکیشن چې نه ورکوئ هم مهم نه ده. او بل د ځای نه به تاسو چې انتخابوئ لومړنی اپشن سټنډرډ یوټیوب لیسنس. او دا دواړه چکونه چې کوم یو دا به تاسو خلاص پرېږدئ. او د ځای نه به تاسو د خپله ویډیو کټګوري انتخابوئ چې تاسو ویډیو د څه شي په اړه باندې ده. د ځای نه ایجوکیشن ورکوم. او د ځای نه چې تاسو کوم یو ده کمنټس اینډ ریټینګس چې کوم یو ده په دې کې تاسو 3 اپشن لرئ. الاو آل کمنټس چې دا مطلب تاسو په ویډیو به هر څوک کمنټ کولی شي. او بل د ځای نه تاسو کولی شئ هولډ آل کمنټس فار ریویو. د ځای نه تاسو خپل کمنټ مطلب څوک یو کمنټ وکړي د هغې پورې ستاسو په ویډیو نه راځي چې تاسو تر هغو پورې چې تاسو کتلی نه وي. نو د ځای نه زه چې کوم الاو آل کمنټس باندې انتخاب کوم. او د ځای نه تاسو چې کولی شئ ډسیبل کمنټس هم کولی شئ، مطلب تاسو ټول کمنټونه بندولی هم شئ. او بیا په چیز باندې کلیک کول دي، نیکسټ باندې کلیک کول دي. ګورئ دغه برخه هم ډېره مهمه برخه ده. اډ اینډ سکرین. اینډ سکرین چې شته وایي ستاسو په ویډیو کې چې کله آخري برخه راسي هغه 15 سیکنډه چې کوم یو دی نو هغه ستاسو زړې ویډیوګانې باید چې شي لیدونکو ته ښکاره سي. او همدارنګه د ستاسو چینل آیکن باید هم لیدونکو ته ښکاره سي چې تر څو د هغه ځای نه ستاسو چینل سبسکرایب هم کړي. او هغه زړې ویډیوګانې ورته باید سجیسټ سي، باید هغوی ته ښکاره سي چې تر څو هغوی په هغه ویډیو که چېرته په هغې ویډیو کې دلچسپي نو هغه هم اوسي کتلی. نو لومړی به چې ایډ باندې به کلیک کړو. دلته کله چې موږ په ایډ باندې کلیک کړه ګوره د ویډیو اخرنۍ برخه چې کوم یو ده دغه ځای نه شروع کېږي. 15 سیکنډه چې کوم یو دي د ځای نه شروع کېږي. نو د ځای کې د ده ځای نه زه ورته لږ دې خواته کوم، دغه ځای نه زه اینډ سکرین ورکوم.
او دلته نه تاسو چې انتخابولی سئ د دې چې کوم یو ټمپلیټ دی هغه انتخابولی سئ 2 ویډیوګانې ورکړئ 1 ویډیو ورکړئ هغه ستا خوښه ده په سجیسشن کې نو زه دلته نه دا یو انتخابوم دا ټمپلیټ انتخابوم ګورئ دلته کې به هغه ستاسو ویډیوګانې راسي دلته تاسو دا منظمولی هم سئ چې هر چېرته مو زړه هلته کېښودی شئ ښه دلته موږ سره 3 اپشنه دي یو موسټ ریسنټ اپلوډ دی کوم یو چې ویډیوګانې تاسو تازه اپلوډ کړي هغه باید دلته راسي او بل چې کوم یو ده بیسټ فار ویورس هغه ویډیو باید اپلوډ سي کومه چې زیاته کتل سوي او ښه ویډیو او دلته نه چې کوم یو ده د درېیم یو اپشن چوز سپیسیفیک ویډیو او دغه چې کوم یو ده خپل یو خاص ویډیو د ځان انتخاب کړئ چې تر څو هغه لیدونکي وګوري ستاسو ویډیو پورې مربوط وي دلته نه زه انتخابوم سپیسیفیک ویډیو لومړی دا انتخابوم دا ویډیو په دې ځای کې ورکوم او بله چې کوم یو ده دا ځای په دې ځای کې زه یو پلیلیسټ انتخابوم پلیلیسټ چې شته وایي د ویډیوګانو مجموعه چې خاص شي پورې اړه لري نو زه د ځای نه په پلیلیسټ کې دا یو ویډیو ورته انتخابوم او بل چینل چې کوم ده د چینل آیکن زه په دې ځای کې راوړم نو دا شی سو زمونږ اینډ سکرین سو کله چې ستاسو ویډیو سو ګوري په اخره کې به دا شی ورته راځي د ځای باندې شی کلیک کوم په سیو باندې کلیک کوم اینډ سکرین خو موږ اضافه که پاتې دي کارډس چې شته وایي دا ستاسو په ویډیو کې هغه ټول سجیسشنونه دي که چېرته ستاسو ویډیو یو څوک ګوري نو باید د ویډیو کتلو په منځ کې دته په هغه کونج کې چې کوم یو د ویډیو ده دته یو خاص داسې یو میسج راسي چې د هغه څخه تاسو میسج هم اډ کولی سئ او همدارنګه ستاسو د ویډیو لینک هم ورکولی سئ چې تر څو ستاسو لیدونکي هغه ویډیو یا هغه لینک یا یو هغه میسج وګوري نو دلته تاسو په اډ باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو چې ته راولي کارډس ته راولي نو زه دلته نه یو کارډ انتخابوم زموږ ویډیو پلی ده روانه ده نو زه چې کوم په اډ کارډس باندې کلیک کوم د کارډز انتخاب څنګه دی نو تاسو به د ویډیو برخه انتخاب کړئ چې کوم برخه کې تاسو میسج ورکول غواړئ یا سجیسشن ورکول غواړئ نو بیا به تاسو چې باندې کلیک کړئ اډ کارډز باندې کلیک کړئ نو د ځانه تاسو کولی شئ چینل هم انتخاب کړئ او همدارنګه د ویډیو لیست هم انتخاب کړئ زه ورکوم چې د ویډیو لیست انتخاب کریټ باندې کلیک کوم زه دا ویډیو ته په سجیسشن کې ورکوم کریټ باندې کلیک کوم نو دا زموږ یو کارډ جوړ سو په ویډیو کې تاسو زیات نه زیات 15 کارډ استعمالولی شئ د هغې څخه زیات نه شئ استعمالولی زه بل کارډ ورکوم دلته د چینل دپاره یو چینل پکې اضافه کوم کله چې تاسو غواړئ چې چینل سجیسشن کې ورکړئ نو تاسو باید ځکه کې د چینل نوم او یا یو آر ایل دلته ورکړئ نو زه دلته چې ورکوم د چینل یو آر ایل ورکوم چې کوم چینل دی ما سره دا ټول فیلډونه به تاسو ډک کړئ د هغې نه بعد تاسو باید څه شی وکړئ په کریټ باندې کلیک کړئ ښه دا هم وسو دلته نه نور کارډونه هم تاسو اضافه کولی شئ د کارډو برخه هم وسوه نو بیا چیک کوو بېرته په چیش باندې کلیک کوو ریټرن ټو یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوو په دې چې مو کلیک کړو نو دې برخې ته به موږ راولي بېرته د ځای ته راوستلو دا علامه هم صحیح راغله دا هم صحیح راغله دې ځای نو بیا مخکې موږ په چیش باندې کلیک کوو په نیکسټ باندې کلیک کوو دې ځای کې تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو ویډیو چې ورکوئ دا په پبلیک باندې ورکوئ که نه پرایویټ ورکوئ زه دلته شی انتخابوم پبلیک انتخابوم او کته راځم ګورم چې نور څه شی دي نور داسې خاص مهم شی نشته او بیا شی کې پبلیش باندې کلیک کړئ کله چې مو پبلیش باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به څه شی شي یوټیوب ته اپلوډ شي بیا د ځانه تاسو چې کولی شئ خپله ویډیو فیسبوک ته هم ورکولی شئ او همدارنګه ټویټر او داسې نورو شیانو ته هم ورکولی شئ نو د ځانه تاسو کلوز کړئ دلته به تاسو ته وښیي ستاسو ویډیو اپلوډ شي نو ستاسو د ویډیوګانو په لیسټ کې به راسي ښه دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو نن موږ په دې پوه شو چې څنګه یوټیوب ته په صحیح توګه باندې موږ ویډیو اپلوډولی سو څنګه کولی سو د ویډیو ډسکرپشن ورکړو څنګه کولی سو اینډ سکرین ورته ولګو او همدارنګه څنګه کولی شو چې په ویډیو کې کارډونه اضافه کړو که چیرې په دې ویډیو کې زموږ څخه یو څه شی پاتې مطلب څه کمی راغلی نو هغه تاسو په کمنټ باکس کې موږ ته ولیکئ چې تر څو موږ په خپلو نیمګړتیاو باندې پوه شو او همدارنګه زموږ د چینل سبسکرایب کول کمنټ لایک او د چینل شیر کول هغه ستاسو کار دی باید تاسو یې وکوئ مننه کوم د خدای په امان
او په الله مو سپارم.